د قارعه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 101 سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده 11 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی القارعه ما القارعه سخته ټکوونکې پیښه څه ده هغه سخته ټکوونکې پیښه وما ادراك ما القارعه ته څه پوهیږي چې هغه سخته ټکوونکې پیښه څه ده يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش غورز چې کله خلق د خورو ورو پتنګانو غوندي او غرونه د رنګارنګ نه د فیشو وړیو غوندي شي فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية بیا چې د چا د نیکو اعمالو تله درنه وي هغه به په زړه پورې خوندونو کې وي وأما من خفت موازينه فأمه هاوية او د چا چې د نیکو اعمالو تله سپکه وي د هغه استوګنځی به ژوره کنده وي یعنی دوزخ وما أدراك ما هي نار حامية او ته څه خبرې چې هغه هاویه یعنی ژوره کنده څه شی دی لمبه وهونکی سوځونکی اور دی